بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته د وزن کمولو 14 غوره لارې ښیم. لومړی ځان د اوبو له کموالي څخه وژغورئ، ډېرې اوبه څښئ. دویم هندواڼه وخورئ. دریم لږ غوړ لرونکي شیدې وڅښئ. څلورم ویټامین ډي لرونکي خواړه ډېر وخورئ لکه شوده، مایع او داسې نور. پنځم هغه خواړه چې زیاته اندازه اوسپنه لري باید زیات وخوړل شي لکه سابه، شوده او داسې نور. شپږم د فایبر لرونکو خوړو په مرسته د اضافي وزن په خلاف مبارزه وکړئ لکه بینډۍ شولې، پالک شول داسې نور. اووم شین چای ډېر وڅښئ. اتم هر سهار د شین چای څښل مه هېروئ. نهم خپلو خوړو کې مساله اضافه کړئ. لسم یخې اوبه وڅښئ. یولسم ډېر مه کینئ او فعاله ژوند اختیار کړئ. دولسم په ورځني ډول ځانګړې اندازه ورزش خپل عادت وګرځوئ. دیارلسم د شپې لخوا پر وخت ویده شئ، یعنې د 11 بجو څخه مخکې باید ویده شئ او سهار باید د 4 بجو نه مخکې باید پاڅېږئ. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ، په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو نور معلومات هم حاصل کړئ. خپل ځان ډېر پام کوئ. الله پامان.